میلو او یو ګیدړ درې واړه اوسېدل. نو لکه غوښه اوس د هر چا خوښوي خو لکه خواري چا نه کېږي تیار خواره پکې وي. او جی او بالکل. نو د ګیدړ د میلو ته وی داسې چل به وکړو چې راځه ماماجي سره به شو. نو چې خورایې کېږي څه خو به تې ومومو. دغه شان خو تازه غوښه مونږ له چرته ده. صحیح. دوی لاړل ماماجي څخه. ماماجي ته وی چې یاره ته ښکار له ځې نو مونږ به در سره یو. دغه ورته تاسو به ما سره په ښکار کې څوک وي. بس وی زه ټیک ته لاړ به شو. نو دی چې ښکار له وتې دي بوتلې دي. نو دی غوی او غرسه او خرګوش. او جی نو هغه چې دی را روان شوي دي واپس نه دی کېناستل چې یاره اوس دا تقسیم کو. نو ماما مشر خورۍ ته وي میلو ته وی څنګه چل دی یاره تقسیم به څه چل کې. هغه ته وی داسې چل به وکړو چې دا غوی ته واله دا ګډ به زه وخورم او دا سوه چې دی نو دا به ګیدړ له ورکو. څوک ورته سویه هم وایي دا به وي ګیدړ له ورکو. بس هغه خو زمری و او د خو دغه ګمان چې وګېم بس چې په پنجه سړی واري نه نو سترګې راوتې دي. خورۍ خفه شو خو پوخ خفه شه چې پوخ خفه شه پرېوتو نو ګیدړ خو وکتل چې دا خو لکه معامله ډېره بدل ده. هغه ته یې زوی کشر خورۍ ته انصاف اوس کوه تقسیم به څنګه کوې جي تاسو وږي یئ ستړي شوي یئ دا غویې به اوس وخورئ دا به په ډینر کې به دا ورغومې چې دی د ډوډۍ به وخورئ. جی بالکل. او بیا سهار ناشته کې به دا دیږي د تقسیم څخه خبره ده. دا شوی تقسیم بیا لکه ته خو ډېر هوښیار یې دا عقل دې دومره چېرته زده کړی دی دا د دې بل د دې وازو سترګو نه اواز خولې نه تا نه دي اورېدلي چې عقل د کمک نه زده کېږي.